آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سرچینې وایي طالبانو د ولسي حساسیتونو له وجې په تورخم کې له پاکستان سره اقتصادي غونډه لغوه کړې. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې تان ته ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا په امر په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوړه کچه پلان شوې اقتصادي غونډه څه موده مخکې لغوه شوې ده. تان د روانې کب میاشتې په 8مه د پاکستاني رسنیو په حواله خبر خپور کړ چې د کب په 9مه به په تورخم کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په اقتصادي چارو کې د پاکستاني صدر اعظم عمران خان د سلاکار عبدالرازق داود په مشرۍ له یوه پلاوي سره د تورخم دروازه کې وګړي. تمه کېده چې په دې لیدنه کې به د سوداګرۍ صنعت تولید او پانګونې په تړاو دواړه لوري غږېدلي وای. اوس تان ته د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ویلي چې یاده غونډه د طالبانو د ریاست الوزرا په غوښتنه لغوه شوې ده. د پاکستان مشهور خبریال طاهر خان هم د یادې غونډې د لغوه کېدو پرېکړه د طالبانو اړوند ګڼلې او ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په یاده غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ولایت ته رسېدلی و چې د ریاست الوزرا په حکم بیرته کابل ته ستون او پلان شوې دغه غونډه لغوه شوه. شنونکي د دې غونډې د لغوه کېدو اصلي دلیل په تورخم کې له یادې غونډې سره د افغانانو حساسیت او دغه راز پر طالبانو د پاکستان د پراخ نفوذ په اړه زیات شوی ولسي مخالفت ګڼي. په وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب د پاکستاني چارواکو زیاتې شوې څرګندونې او په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان فعالیتونه او د افغانستان په چارو کې پراخه لاسوهنه د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي دي. طالب وړاندویانو د پاکستان سره د لغوه شوې یادې غونډې د دلایلو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو په دې هکله خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.